د هلمند د جګړې وروستی حال افغان ځواکونو څنګه پر طالبانو عملیات پیل کړي دي، تازه یې کومې سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. نور جزیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د هلمند والي وایي د لشکرګاه ښار مهمې برخې له طالبانو څخه نیولې دي. امنیتي مقامات وایي چې د لشکرګاه ښار مهمې مرکزي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو لا هم ښار د بشپړه تصفیې عملیات دوام لري. د هلمند والي محمد ویلي علیزی د لشکرګاه ښار د موجوده حالت په اړه نن په شنبه امریکا غږ ته وویل چې په لشکرګاه ښار کې د تصفیې عملیات ګړندي شوي دي. د وویل نننۍ جګړه کې د وسلوالو طالبانو 140 تنه وژل شوي او جسدونه یې لشکرګاه ښار کې پراته دي. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به وروستي جزیات در سره شریک شي، خو کمانډوي ځواکونو لخوا د ښار د تصفیې عملیات روان دي او د هلمند اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې د لشکرګاه ښار به په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په هڅو او سرښندنو پاکوو. بلې خواته د لشکرګاه ښار اوسیدونکي هم وایي چې ښار د قلعه کوهنه، کارتلګان، ساپیان، مونار چوک او ځینې نورو برخو کې اوس هم افغان قواوې لیدل کېږي. په ورته وخت کې افغان ځواکونو د لشکرګاه ښار له اوسیدونکو څخه غوښتي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي د تصفیوي عملیاتو پر مهال د نظامي قواو له امر څخه سرغړونه نه کوي. په دې باب د 215 میوند قلي اردو په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې د لشکرګاه ښار په هره برخه کې دا مهال افغان ځواکونه د شکمنو ځایونو او کسانو پلټنه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي چې لا هم ښار په یو جګړیز حالت کې دی او څوک له کوره نشي بهر کېدلی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، بلخو افغان ځواکونو پکتیا کې هم 55 طالبانو ته مرجوب لاړولې. افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په مرکز سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه طالبان وژلي او 100 نور ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.